السلام علیکم ګرانو ملګرو، نن مې ستاسو لپاره د یو ډېر مهم کتاب د مطالعې لړۍ پیل کړې ده. د کتاب نوم دی شتمنه پښتونخوا، د مولانا خانزیب شهید لیکنه. په دې کتاب کې د پښتونخوا د جغرافیې، تاریخ، اقتصاد، سیاست، صنعت، کرنې، د خلکو ژوند او د سیمې د شتمنیو په اړه ډېرې مهمې خبرې شوي دي. هر فصل د پښتنو د ژوند یو ځانګړې برخه روښانوي او موږ به دا ټول فصلونه یو په بل پسې درسره شریک کوو. نن په دې وړاندې ویډیو کې زه به تاسو ته د کتاب د سرلیکونو یادونه وکړم څو پوه شئ چې دا کتاب په کومو موضوعاتو خبرې کوي. نو تر پایه راسره پاتې شئ او که غواړئ چې د پښتنو د تاریخ او شتمنۍ په اړه نور هم څه زده کړئ نو مه هېروئ چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. اوس به راشو د کتاب سرلیکونو ته څو وګورو. د شتمنه پښتونخوا کتاب کومو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. سرلیکونه: اول، یو څو خبرې د مولانا خانزیب شهید. دویم، د پښتنو جغرافیه. دریم، د پښتونخوا وطن وسایل. څلورم، قلمي ښوونه. پنځم، د لاچي بوټونه پښتونخوا ژغورل غواړي. شپږم، د افغانستان سره تړلې لارې. اووم، د منځنۍ او سویلي ایشیا په چوک پروت د پېښور ښار موقعیت. اتم نمبر، د سوات موټروې. نهم، د شاتو مچۍ د قدرت کرشمه. لسم، د پښتونخوا د څرمنو سوداګري او کارخانې. یولسم، د پښتونخوا وطن سیندونه او پیژنئ. دولسم، د پښتونخوا ټراوټ کبان. دیارلسم، د وړو ممکنه قات پښتونخوا کې حکومت شته. څوارلسم، پښتونخوا د بجلۍ شتمنۍ. پنځلسم، په مومندو کې ولس ته بجلي ولې نشته. شپاړسم، د پښتونخوا د اوبو مقدمه. اوولسم، د پنجاب باغ کالا باغ. اتلسم، د وزیرستان خزانې د خامار په خوله کې. نولسم، جنوبي وزیرستان کې بجلی نشته. شالم، قدرتي وسایل او اسلام. یویشتم نمبر، وطني توت. دویشتم، د پښتونخوا ځنګل. دریشتم، پښتونخوا او سیلګري. څلېرویشتم، د پښتونخوا په ځنګلونو کې اورونه. پنځویشتم، نورستان جنت نیخان. شپږویشتم، کوکنار. اوویشتم، د پېښور سانده. اتهیشتم، د پښتونخوا نوې ضلعې او معدنیات. یو کم دیرشم، د اسو برېښنا بند او د توربېلې پنځمه پراختیایي پروژه. دیرشم، عوامي نیشنل پارټي او د بجلۍ د ستونزې حل. یو دیرشم، د پښتونخوا فقر مصنوعي دی. دوه دیرشتم، اسلام او صوبایي خودمختاري. درې دیرشتم نمبر، سرچینې. څلور دیرشتم نمبر، جدولونه. لکه څنګه چې تاسو ولیدل دا کتاب د پښتونخوا د جغرافیې، وسایلو، سیاست، صنعت او ګڼو نورو برخو په اړه ډېر مهم فصلونه لري. نو راځئ چې د کتاب له لومړي فصل یو څو خبرې د مولانا خانزیب شهید پیل کړو. یو څو خبرې. ډېره زیاته مننه کوم د مفکوره څېړنیز پراختیایي مرکز چې زما په پښتون مجله، شهباز، ورځپاڼه او ټولنیزو رسنیو کې وخت په وخت د خپرو شوو لیکنو د چاپ کولو لوی کار یې وکړو. زما دغه لیکنې خالص د قامي شعور او پښتانه د بچاخان بابا د فکر په رڼا کې د خپلې خاورې د مسایلو او وسایلو سره د تړلو په اړه د شعوري هڅې برخه ده. د پښتونخوا وطن د وسایلو دا برخه هم د هغه لیکنو یو وړوکی انتخاب دی چې په نورو ګڼو شمېر ټولنیزو موضوعاتو وخت په وخت لیکلی شوي دي. زما همیشه دا کوشش وي چې د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د خپل ولس سره نیغ په نیغه علمي او سیاسي رابطه وکړی شم او هم د دغه کوشش د یوې برخې په طور په ټولنیزو رسنیو هم د فاعل کردار ادا کولو لپاره لیکنې او تبصرې کوم. زه دا وینم چې کله پښتنو سره رابطه انټریکشن وشي نو دوی په خبره پوهیږي. دا کتاب هم په دې باور او امید د خپل یو علمي خدمت په طور قام او راتلونکي کول ته سپارم. دعا کوم له لوی خدایه چې زما دا ډالۍ د قام په پوهه او شعور کې برخه واچوي. ډېر په درنښت، مولانا خانزیب. ګرانو کتونکو، نن مو د کتاب فهرست او د لومړۍ برخې یو څو خبرې د مولانا خانزیب شهید درسره شریکې کړې. په راتلونکي ویډیو کې به موږ د کتاب دوهم فصل ته ځو چې موضوع ده د پښتنو جغرافیه،
تر هغه وخت پورې په خیر پاتې شئ. مه هېروئ چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ ترڅو زموږ دا لړۍ له تاسو سره جاری پاتې شي. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.